سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل الله تعالی. سورت څلور حصے دی. اوله حصہ سل آیتونو. په اوله حصہ کې اوله مسله اثبات التوحید هم شروع کړی دی. اول حصہ تقسیم دی په دریو بابونو. باب اول شل آیتونو، پاغي کې بیان د دریو ډلو کم چې فاتحه کې ذکر و اجمالا دلته مفصل ذکر کړي. باب دوم آیت نمبر 21 نه تر آیت 1 پوری. په دویم باب کې هماغه اصل مسله و اثبات التوحید بالادله په خطاب عام سره. باب سوم زمون شروع شوه 40 آیت نه دا تر آیت 9 ذکر کړي. په دریم باب کې هماغه اصل مسله د اثبات التوحید خو په خطاب خاص سره. پدې کې مونږه دو ابواب په وضاحت سره بیان کړي دي. دریم باب شروع شوه د 40 آیت نه. پدې کې شپږ خطابات کې بن اسرائیل ته اول رکوع به طور تمهید راوړي 40 آیت نه تر شپږ 40 پورې. بیا ورپسې خطاب اول د 40 نه تر آیت نمبر 2 پورې چې دا مونږه شروع کړي دي. په دی اول خطاب کې بیان د اته نعمتونه، دو نعمتونه او تتمه بالترغیب ذکر کړي. په اته نعمو کې منګه یو نعمت بیان کړي د نجات من فرعون، چې د فرعون نه تاسو له نجات در کړي دي. د دې بیان شوی او پایت یو کم 50 کې نه حاصل وختم کې. اوس نننی سبق کې کما چې مولستو آیت 50 وی فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. دا دویم نعمت دی. الله پاک بن اسرائیل ته یاد دهانی د خپل دویم نعمت کوي، نجات من الغرق، چې تاسو مې د ډوبېدو نه بچ کړئ. نو دا دویم نعمت شو. اول نعمت نجات من فرعون، اوس دویم نعمت نجات من الغرق. ستاسو په وړاندې ما ظالم جابر فرعون او دا غلوی لخر هغه ما غرق کو، تاسو مې بچ کړی د غرق کېدو د ډوبېدو نه. نو عبدو ربکم، مسله د عبادت د یو الله ومنئ کنه. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. د دې د ما قبل سره ربط ورستو ذکر ک وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، نجات می درکړو تاسو د فرعونانو نه. نو سوال داراتلو چې نجات څنګه ور کړې ده؟ دلته اوس د هغې تفصیل کوي، دای جواب کوي چې دریاب می جدا کو، تاسو له نجات در کو، فرعون می غرق کو سره د لخر.
او ستاسو د سترګو په وړاندې دا هر څه شوي وو، یعنی ستاسو مشرانو دا هر څه لیدلي وو. نو گویا کې دلته اوس تفصیل کوي د وروستو د نجیناکم، دې وجې ورپسې د آیت راوړو، دا یې ربط شو. وَإِذْ فَرَقْنَا، او کله چې فرقنا جدا کو مونږه بكم البحر ستاسو د پاره دریاب. الله پاک فرمای تاسو لمه دریاب سکو جدا کو. وَإِذْ فَرَقْنَا، او کله چې مونږه جدا کو سری کړو بكم البحر، بكم یعنی لکم مانا بوسکوما ستاسو د پاره البحر دریاب. واغرقنا آل فرعون، واغرقنا او غرق کومونگا یعنی ډوب کومونگا آل فرعون فرعونیان. وانتم تنظرون، او تاسو ورته کتل. وَإِذْ فَرَقْنَا، او کله چې جدا کومون سری کومون بكم یعنی لکم ستاسو د پاره. فرقنا فرق معنا جدا کول، دلته جدا کول مراد دی د اوبو، لکه باری تعالی ورله اوبه جدا کړ چې هر کله اوبه جدا شو نو بیا ورته فرق وی، لکه سورۃ الشعراء کې به د دې وضاحت راشي. سورۃ الشعراء آیت نمبر دے 53. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، بياوي فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فكان كل فرق نشو كل فرق هر یو ټوکړه د اوبو كالطود العظيم پشان د ډیرې لوی. داسې می جدا کو لکه منس کې داسې ډیرې وی. الله تعالی فرمای دا اوبه می تاسو تسکو دا می جدا کو، پشان د غرونو ولاړو په منس کې لارې جوړې شوې. نو پاغه صورت کې بیا د دې تفصیلی بیان دی، مفصل بیان التقی. او بل خبره دا هم ثابت شو چې باری تعالی ورته فرمایلی فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر، چې په خپل لاټي سره دی دریاب له درب ورکا. دا د موسی علی السلام معجزه وا چې لاټي سره درب ورک پاغي کې لارې جوړې شوې. نو د موسی علی السلام یو معجزه دا وا چې لارې جدا شوې وي، نور معجزات داغي مخ کې را روان دي، په خپل ځای به وضاحت کوو. او دا مفصل واقعا سورۃ الاعراف کې هم بیانو به ان شاء الله. یوصل شپږ دیرشم یوصل ته دیرشم کې سورۃ یونس کې بم راشي 90 آیت، سورۃ طه کې بم راشي 28 سورۃ الشعراء کې بم راشي 250 شپږ شپیتم پوری. نو تفصیلی واقع به ان شاء الله په خپل ځای وایو. بیا دلته اجمال ولې کړي دي، داغي وجه دا ده چې دلته ذکر د نعمو، نو پدې کې صرف هغه نعمت راواغستو چې د کم دلته ضرورت او هغه نعمت سو نجات من الغرق د ډوبېدو نه بچ کول. نو وَإِذْ فَرَقْنَا، او کله چې جدا کومونګه بكم یعنی لکم، با پمانه د لام یعنی لکم ستاسو د پاره البحر دریاب. بحر در اصل سمندر ته وي، او دلته وګوري بحر لفظ دا مفرد راغلی دی. مفرد ولی راوړي به اعتبار د جنس، ځکه جنس ټول یو دی د اوبو، دی وجه مفرد ذکر کړي دی.
قرآن کې نورو مقاماتو کې سمندر ته بحرین هم ویل دي، تسنیه هم راوړي، تسنیه دوا سمندره. لکه سورة الکهف شپیتم آیت کې وراشي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ او بیا مخی حتی ابلغ مجمع البحرین التا ورته دو دریاب وي، دو سمندره. سورة الفرقان 53 کې بم راشي مرج البحرین. دارنګ سورة النمل 1 کې بم راشي بین البحرین حاجزا. سورة الرحمن 19 کې بم راشي مرج البحرین. نو قرآن کریم کې بحرین تسنیه هم راوړي او دارن کله کله قرآن کریم جمع هم راوړي. بحار، بحار مرتوي وإذا البحار سجرت وإذا البحار فجرت، بحار مرتوي ډیر زیات سمندرونه. نو ګور اول وجه خو ما ذکر کړه مفرد چې مفرد ولی راوړي به اعتبار د جنس، جنس د دی یو دی، ټول به یو دی دی وجه. دویم بحرین په کوم اعتبار راوړي؟ دو دریابه، ځکه یو مالګین وي یو پکې تریو وي. داسې پردشته د اوبو په منځ کې، سمندر په منځ کې چې یو طرف ته اوبه مالګینی بل طرف ته تریو وي، یا داسې وي چې یو طرف ته اوبه خړی وي بل طرف ته اوبه صفای، دی وجه ورته بحرین وي. بحار ورته په اعتبار د تقسیم د ځمکې وي چې ځمکې ټوکړي دي، نو چې کم خلق ولاړي په کوم ځمکه باندې کوم ملک هغوی ته لګي جوړ سمندر د هغوی دی. حالانکه حقیقت دا دی چې دا ځمکه وکتلی شي دا سمندر چار چاپیره ته خوره ورئ یو سمندري، خو په اعتبار د تقسیم د ځمکې بحار ورته وي. نو قرآن کریم کې بحر، بحرین، بحار دریوانه مفرد تسنیه جمع ذکر شوی دی، اور ځای کې مراد دا غینه مختلف توجیهات کې دیش څنګه چې ما وکړو. اوس دیزی کې بحر نه مراد کم یو بحر دی؟ نو مفسرینو دا لیکلی، ټولو مفسرینو تقریبا وی بحر نه مراد بحر قلزم دی. دا د مصر نه لګ بهر طرف ته چې روانې دي نو دا بحر پکې راتلو. اوس ورته بحیر احمرم وی. الله پاک فرمای وی فرقنا بكم البحر، او کله چې جدا کوم تاسو د پاره البحر دریاب، دا ما تاسو له جدا کو. نو لارې پاغي کې جوړې شوې، فانجیناکم، نو نجات میں در کو تاسو ته. دا اوس هغه وضاحت شه درستو نجیناکم، نجات من الغرق، د ډوبېدو نه ما تاسو له نجات درکما. دا کولی شم چې تاسو دننه شوي وي په تاسو دا دریاب راغلی وي او ډوب شوي وي، خو نه ما تاسو له نجات درک، تاسو مې بچ کړئ. واغرقنا على فرعون، واغرقنا او غرق میں کو ڈوب میں کو آل فرعون فرعونیان وانتم تنظرون و تاسو ورته کتل. دا اوس پم دی نعم کی پدی نعمت کی او بل نعمت دی. یو تاسو میں بچ کړی د ډوبې دونا، دویم تاسو دشمن میں غرق کو، فرعون غوندې لوی جابر ظالم بادشاہ هغه میں غرق کو. نو اغرقنا او غرق کو مونږه ال فرعون فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل، پسترګم ورته کتل. دا ګورې ډیر لوی نعمت په خلکو باندې چې ستا د زمانه دا فرعونیان نه دي چې هر څوک وي امریکای یار څوک دی، الله تعالی ستا د سترګو په وړاندې تباہ برباد کی، چې ته ورته وګورې زړه به دې باغ باغ شي. الله دی کی چې دا کم فرعونیان اوس مونږ ګورو په دې خپل ملکونو کې، الله دې دې ټول زمونږ د سترګو په وړاندې غرق او تباہ کی چې مونږ یې دا تباہی نظاره وکړو. نو اغرقنا آل فرعون، او غرق مونږه آل فرعون فرعونیان.
وانتم تنظرون تاسو ورته کتل. ان شاء الله تفصیلی واقعه به مونږه آیتونو می تاسو ته ویل ته وایو، چونکې دلته ذکر د نعمت دی نو مفصل نه ذکر کو، په خپل ځای را روان دی. ان شاء الله تفصیل به ځای په ځای کو چې دا صد وجه دا بنی اسرائیل پسې ور روان شو سی کړو. ځکه موسی علیه السلام بنی اسرائیل سکه هغه هجرت ته تیار ک چې وزي د دې ظالم د دې جابر بادشاہ نه کتا سوزان خلاصول غواړي، د دې غلامین وتل غواړي، هجرت بکوي دی ملک نه وزي. یاد ساته چې کله په یو ملک کې ستا وس نه رسیږي، ستا طاقت نه وي د فرعونانو داغي د ظلم داغي د جبر د برداشت، نو بیا تا سره دوی ملاره هجرت داغه ملک نو زاغي زای نزانو باسا چې ستا ایمان ته ستا اسلام ته خطر وي. یا ته آزاد ژوند نشي تیرولې، ته غلامې د چا د نورو ملکونو په غلامۍ کې ته ژوند تیرې. د دې غلامۍ نه بهتره دا د هجرتو که بل ملک ته لاړ شه. گنی کا فرض کا دا در باندې ظلم په نورو کوي، سبا په تام راتلی شي. ځانو باسا په خپل لا ځان مغرق کو. اول خو که طاقت دی ویو جنگیږه ور سره، طاقت دی نه وي پریک دغه ملک ورته پریک د وځه بل خوا لاړ شه. نو موسی علیه السلام هم دا چلو کو. اول خو کوشش وکړو چې دا بې ایمانه پوي کی او ایمان راوړي او د خدای دا داوا پریږدي او ظلم جبر دا بند کی. نو هغه ونه که. اوس د موسی علیه السلام زور خو پاغي نه رسیدو چې هغې سره جنگ کړی وي. نو بن اسرائیل د هغه ځای نه وباسلو چې روځئ د دې غلامۍ د ژوند نه ځان آزاد کړي. داسې وي الله تعالی په هر وخت کې داسې خیرخواهان پیدا کوي. مخکې خو به پیغمبرانو، اوس د پیغمبرانو وارثان به دا کار کوي چې دوی به خلق د غلامۍ نه، دوی به خلق د کفارو د ظلم جبر نه بچ کوي. د پیغمبرانو وارثان، حقیقي وارثان ګورې داسې وي چې هغې بغیر د لالچه، بغیر د ستمې جنګیږي د فرعونیانو د هغې د پیروکار خلاف چې د غلامۍ د ژوند نه خلک وباسي. نو که فرض که داسې وکړي خلک ورسره ودرېږي څنګه چې بن اسرائیل ودرېدل موسی علیه السلام سره، الله هغې له نجات ورکړه، خپله بچ شول. او کنه د دلتوب د بې غیرتوب ژوند خلک تیرول غواړي د کفارو د غلامۍ د لاندې، نو بس بیا دې تیری. او بیا چې دا کم حالات راځي په خلکو باندې، قتل و قتال عام قتل کیږي او ګرانۍ وي، ظلمونه وي، حق نه ملاویږي، نو بس دا د دې خپل قصور دی، د دې خپله ګناه ده. موسی علیه السلام بن اسرائیل ځان سره روان که د مصر نه، مخې ته غټ دریاب راغلی دی، سمندر دی، بحر قلزم د هغې نه پورې وتل دي د موسی علیه السلام او د هغه د ملګرو. نو اوس ګوره د الله پاک مرستې ته ته یو ځل وځه، که ستا مخې ته لوی غر ولیني، لوی غر، خو چې ته ووتې روان شه، په شا به نه ګورې، په مخه روان اوسه، باری تعالی به ستا امداد کوي، تا به د هغې نه بچ کوي، تا له به لارې وباسي. څنګه چې موسی علیه السلام او د هغه ملګرو همت وکړو، روان شول، الله ورله په دریاب کې لارې جوړې کړې. دریاب یې ورته وشلو او دوی پورې وتل. خو شرط دا دی چې ستا نیت سوي د الله رضا وي چې الله ستا د دین دپاره زه هجرت کوم، دې ظالم جابر نه بچ شم، ستا اوامر او نواهي منم. نو ته بیا ګوره چې الله تعالی ستا څنګه مرسته کوي. یا ستا نیت دای چې الله ستا دین نافذول غواړم، ته ګوره الله ستا څنګه مرسته کوي. او که ستا غرض کرسۍ وي، لالچ وي، نور عیش و عشرت وي، ګوره بیا د امداد نه کیږي د الله د خوا نه، بیا خپله لګیایه چې څه در سره وشو. موسی علیه السلام بن اسرائیل روان کو، فرعون خبر شو، نو هغه خپل لښکر را جمع که، دی ورپسې لاړل. لکه چې سهار پاڅېدل ګوري څوک هم نشته، کار به څوک کوي، روزګار به څوک کوي، بادشاهي د فرعون به په چا وي، غلامان به یې څوک وي، هېڅوک نه و. نو لښکر یې را جمع که، ورته وایي وځئ ورپسې لاړل، د خپو چاپونو پسې روانو.
تر دې چې دریاب ته ورسېدل بن اسرائیل ویله فرعون راغی سره د لښکر موسی علیه السلام ورته وی تاسو مه یریږئ الله ما سره شته زما رب ما سره دی الله ورته امر وکړو دریاب درب ورکه درب ورکه لارې جوړې شو دی پورې وتل فرعون سره د خپل لښکر چې څنګه دننه شه په دې لارو چې هغه موزي نو الله فرمایي واغرقنا آل فرعون او غرق مې که فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل فرعونیان مې ټول غرق که تاسو ورته کتل ګوره دیزي کې ثابتېږي دا چې الله تعالی فرمایي واغرقنا آل فرعون دا آل فرعون د دین باز خلق غلط استدلال کوي او الټا کتابونه هم پلی کلی دي وی آل فرعون ویله دي فرعونیان ویله فرعون نه دی ویله وی فرعون بچو یو د دیزن استدلال کوي آل فرعون نه وی فرعونیان یعنی داغه آل غر کړي دی او فرعون بچ دی ورته دلیل څه دی وی دلیل سورۃ یونس دی سورۃ یونس کی براشی آیت نمبر دے 10 سورت او آیت دے 92 نمبر آیت ندی زینا استدلال کرے فالیوم ننجیک ببدنک نو نن رضی نجات میں در کتا تا ببدنک یعنی ستا بدن تا لتكون لمن خلفك آیا دې د پاره چې د شیغه چاله چې روستو ستاسو نه دي نخه د دې زنه ویو ګور فالیوم ننجیک ببدنک ستا بدن له نجات در کړي دي نو وی فرعون بچ شوی دی فرعون نه دی غرق شوی دا غل اخکر غرق شو د دې بدعتیانو محقق دی محقق دوانی کتاب یو لیکلو نجات فرعون د فرعون نجات بعضی جاهلو صوفیاو کم دو قسمی صحیح او غلط چې کم غلط دی هغه پکې کتابونه ولیکه چې د فرعون د پاره ایمان ثابت کولی وی هغه ویل دي آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين هغه مسلمانو او مغه آیت بیانوي چې اوس ورته آیت کې الله سوی الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين نو بازو پکې ورل ایمان هم ثابت کړي محقق دوانی سید د بدعتیانو محقق هغه ورته نجات ثابت کړي او دا دو دلایل دي یواله فرعونیان وی غرق دي او دویم وی داغه بدن ما بچ کړي دي اول خود دی جواب درته کوم چې آل فرعون نه استدلال دا صحیح کیږي جلاء الافهام دا د ابن قیم کتاب دی هغه قاعده ذکر کوي وی آل فرعون په الف لام کې قانون دا دی چې مضاف الیه په حکم د مضاف کې داخل وي مضاف الیه چاته چې اضافت شوی لکه فرعون ته شوی کنه نو په حکم د مضاف کې داخل وي مضاف د پاره چې کوم حکم راغلی دی نو مضاف الیه هم پکې داخل وي د فرعونیانو د پاره چې سره غلې فرعون هم پکې شامل دي نو که فرعونیان غرق کړي دي فرعون هم غرق کړي دي ورته دی او عقلی دلیل دا دی چې هر کله فرعونیان غرق کړي نو دا د څه د وجه غرق کړي د وجه د دی چې هغه د فرعون تابعدارو فرعون چې ورته سوی هغه به کولو نو چې تابعدار غرقی ورلو د چا اتباع نکیږي هغه نه غرقی دا خو ظلم شو د چا په امر چې کار کیږي هغه ډوبي او چې څوک امر کوي هغه نه ډوبي دا خو ظلم شو دا خو سره انصاف نه دی نو ما تاسو ته چې قانون دا دی چې مضاف الیه په حکم د مضاف کې داخل وي مضاف الیه په حکم د مضاف کې سوي داخل وي فرعون د دې په حکم کې داخل دی وی فرقنا بكم البحر وانجيناكم واغرقنا على فرعون فرعونیان میں غرق کینی فرعون میں ور سره غرق کړي هغه هم تباہ کړي دي هغه هم ډوب کړي دي دا نه چې فرعون بچ شوی دی او په دې صرف دا یو ځای نه دی همدغه سورۃ یونس وګورئ لسم سورۃ وختي چې ماته استرو باسلو پم دی کې د فرعون د ډوبېدو بیان دی خود مبتدی د غلط مولا کار سوي
چې هغه صرف یو ټوکړه د آیت درته وایي فالیوم ننجیک ببدنک، یا وایي هغه ویلي دی لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، او دا وروستو چې څه ویلي دي دا ته بیا پاتې وي. لکه دی له ورځي نه ترجمه وګوري نو ترجمه باندې خور څوک نه پوهېږي چې تر څو د هغې تفصیل تشریح نه شوی. حالانکه د وروستو نه د آیت نوي چې ولولې د دې نه به تا ته پته لګي چې دا فرعون تباه شوی که بچ شوی دی. الله فرمایي وجاوزنا ببني اسرائیل البحر، او پوری وستمون بني اسرائیل په دریاب، فاتبعهم نور پسې شو دوی پسې فرعون و جنوده او دا غل اخکر بغیا و عدوا د وجه د زید او د دشمنۍ نه، حتی اذا ادرکه هو ضمیر چاته راجع شه؟ ضمیر د مفرد فرعون ته راجع شه کنه. حتی اذا ادرکه الغرق، تر دې چې گیر کدی فرعون له ډوبېدو، قال وی آمنت ایمان مې راوړې انه لا اله الا الذي شان دا د نشته حاجت سرکول والا بغیر د غزات نه چې ایمان راوړې پاغه بن اسرائیل او زم د مسلمانانو نه. الله پاک ورته څه فرمایي فال الان اوس ایمان راوړې وقد عصيت قبل، حال دا د تا نافرمانی کړو مخکې، وکنت من المفسدين او وی د فسادیانو نه. نو چې کله ډوب کو غرق کو فالیوم ننجیک ببدنک، نو نن ورځې نجات در کوم تا ته ببدنک ستا بدن ته ستا وجود لما نجات ورک وجود ورله بچ پاتې که ترنه پورې تاسو ګوري د مصر په میوزیم کې پروت صدا پارا لتكون لمن خلفك آیا دی د پاره چې تشی هغه چا د پاره چې رستستانه دی آیتن عبرت. وان كثيرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، او یقینا ډیر خلک ډیر د خلکونه ډیر زیات خلک کثرت سره ذکر کوي زمونږ د آیاتونه زمونږ د دلایلونه زمونږ د آیاتونو نه لغافلون، خامخا بی خبره دي چې بی خبرو ته پته ولګي چې د فرعون جسد الله پاک ولی محفوظ کو دی د پاره چې دا خلکو له رستو عبرت شي چې دا غ ظالمو دا غ جابرو چې د ظلم کولو او نه دا حال وګوره. نو د دې ځینه صفا دا پته لګي چې فرعون غرق شوی دی او دا ګوري دا یو ساينټیست دی دا اوس هغه تحقیق به کړو ډاکټر مورج ګوپای داسې سنومې دی ما نه هیر شوی دی هغه په دې سیس تحقیق کړو د فرعون جسد کتلو داغه په جسد باندې د مالګې ذراتو. نو هغه وایي چې دا فرعون دا ډوب شوی دی سمندر په دریاب کې او دا مړ شوی دی ځکه داغه په جسد باندې د مالګو ذرات موندلې شوی. نو بیا هغه ته چا وویل چې دا خو د مسلمانانو په کتاب کې راغلی قرآن کې چې هغه غرق شوی په دریاب کې، نو هغه په دې ایمان هم راوړی دی. بهرحال په نټ باندې ما یو ویډیو کتلی والله عالم چې حقیقت دی او کنه، خو اکثر ساينسدانان هم دی وجې مسلمانان هم شي هغه د الله تعالی قدرت وګوري نو ایمان راوړي سبب د ایمان وګرځي. نو د دې آیت نه ثابتېږي چې الله پاک فرمایي حتی اذا ادرکه الغرق، هغه له ډوبېدو ګیر کړ. دارنګ مخکې لږ لاړ شي سورت وګورئ بن اسرائیل د محقق دوانی تحقیق چې هغه وایي فرعون بچ شوی دی نجات فرعون. ما ته داسې لګي جوړ دا فرعون د هغه په نسب کې راځي یا دا د فرعون په نسب کې راځي هغه نیکو ځکه په خپه کیږي چې دا هغه د نجات د پاره کتاب لیکي مستقل. ګوره سورۃ بن اسرائیل سورۃ الاسراء دا سورت نمبر دی ولسم سورت دی او آیت د دې دی یوسل دریم. شیخ القرآن علیه الغفران به فرمایل وی دور لوی محقق دی چې د سورت بن اسرائیل دی آیت نم نه دی خبر. فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه هو ضمیر ګورا چاته راځي دی فرعون ته فاغرقناه نو غرق می کدی فرعون لا ومن معه او هغه څوک چې هغه سره جميع ټول اوس د دې نه خاص صراحتن ثابتېږي فاغرقناه نو غرق می کدی فرعون لا ومن معه او هغه څوک چې هغه سره جميع ټول می غرق ټول می تباہ کو. نو محقق دوانی توای دی آیت سره بس کې
دا هو ضمیر بچا ته راجع کې او من معه جميع دین مراد بسوک اخلي ظاهره خبره ده آل فرعون او اغرقناه دین مرادم فرعون. دارنګ مخ کې وراشي سورۃ الزاریات کې هم لګو ګوري سورۃ الزاریات سورۃ نمبر دے 51 سورۃ نمبر 51 او آیت د دې دے سلوختم دلته هم واقعه د فرعون او د موسی علی السلام فاخذناه نو امن ودلا وجنوده او دا غلخ کر لرا فنبذناهم في اليم وهو مليم په دریاب کې الله پاک څخه غرق تبای کو نو فاخذناه وجنوده هغه او دا غلخ کر منی ولې دا نه چې تش لخ کر ورلنی ولې هغه پرې خو دی دا خو بیا ظلم شو چې لخر داغه تابعداري کی داغه د تابعداري د وجه هغه سکی هلاک کی او چې د چا تابعداري کیږي هغه پرېږدي دا خو کې دین شیاد وساته سمرم مخلص او ځان ته بی ګناه لخر وي او وي چې موږ مجبور یو خو د ظالم اتباع چې کی ګوره دا ظالم دی دا بیا مظلوم نه دی دا بیا مجبورم نه دی د ظالم اتباع ولی کی او غرزو ورته اسلار سو غرزو ورستو شتی چې زستا په دې ظلم کې تا سره نه مزه استعفا ورکوم استعفا ورکا کنه مجبوری ګوري په داسې حال کې نه منلی کی ځکه دا چې بیا مخ ته راځین او ول دغه دشمن نه وړاندې دا به ختمه دا به لري کې د مخینه ځکه دا دغه حمایتي دی دغه مرسته کوي چې دې رستو شي هغه کې ګوریز شي نه پاتې کی یا بغیر کو تباشي مسله ټول دا د لاندې خلکو نه خرابېږي دا د پاس نه دی ښه دا لاندې طبقه بې غیرته وي که دی د هغه سره ونه درېږي ګوریز شی پاتې کېږي نه هغه خپله غرق کېږي ختمېږي نو فرعون د خو به امر کولو خو مرض خو په دې فرعونیانو کې مو کنه اصل امراضو نه خواغي ډکو کاغي رستو شوي د فرعون نه فرعون به په یوازې ځان څه کولی شو د موسی علیه السلام د یو سوک نه خو لاندې دا طبقه دا بی غیرت خلقو دا بی ایمانو نو ذکر الله پاک آل فرعونم ذکر کئی فرعونم تیرستو کو چو آل میں ورلا غرق کا دا فرعونیان میں غرق کا ذکر فرعون دا غید وجی مضبوطو حالانکہ فرعون غرق شوے دے خو باغزی کی آل فرعون ذکر کرے مختق کرے دا لخکر دے ذکر کار ورلا لخکر کولو خوا دارنگ سورۃ النازعات کی بمراشی سورۃ النازعات سورۃ نمبر یوکم اتیا او آیت د دې د 15 فاخذه الله نکال الاخرة والاولى فاخذه الله فقال انا ربكم الاعلى نو غوي چې زستا سو رب موچت نو فاخذه الله نو اني وغلا الله تعالی غونی وو سزای ورل ورک دانا چې محقق سے پاسې دا کتاب یو لیکلو نجات فرعون بچ سیدا بچ شیخ القرآن او داغه غوندي نور علما الله تعالی پیدا کی د داسې محققین او د رد پاره زمانہ کې کسوب داسې غلط معنی د قرآن کوي ان شاء الله تعالی الله خپل داسې بندگان پیدا کوي ورته مخ کې به پیغمبرانو بیا د غي وارثان چاغي به د دې جواب کوي او د غي تردید وکړي واغرقنا وغرق کومنګ آل فرعون فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل چې ډوب میک په دریاب کې غلوی لخر د فرعون او غلوی ظالم بادشاہ چرتا سر درد په نور راغله هغه مستاسو د سترګو پوډان دی غرق کو هغه می تبا کو تاسو می بچ کړی نو تاسو بیام عبدو ربکم دا مسله نه منی تاسو بیام د دې مسلې نه ځان رستو کوي ک نور نه منی ز تاسو خو منی تاسو خو د پیغمبرانو اولاد دي نو دا دویم نعمتو نجات من الغرق د ډوبېدو نه می بچ کړی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او کله چې جدا کومونګه لکم بکم یعنی لکم ستاس د پاره دریاب فانجیناکم نو بچ میکړی تاسو نجات می در کو تاسو ته واغرقنا علی فرعون او غرق کومونګه علی فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.